السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واټساپ یو داسې خوندور راز در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي. او دغه سیټینګ له واټساپ کې دا یو څو ورځې مخته راغلی، یعنې کله چې واټساپ نوی ورژن راوستی، کله چې د واټساپ نوی ورژن راغلی نو دغه سیټینګ په واټساپ کې ولو، یعنې ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ورچولی ده. باید ټول په دغه سیټینګ باندې پوه سئ، او که هر یو غواړي چې ځان ته دغه سیټینګ معلوم کړي نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واټساپ دغه ښایسته او خوندور سیټینګ درښیم، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو ولاړ سئ په دغه اول لارې به پلی سټور ته ولاړ سئ. ملګرو کله چې تاسو په موبایل کې واټساپ لرئ، تر دې له مخکې به تاسو پلی سټور ته ولاړ سئ. پلی سټور ته چې ولاړاست دلته به تاسو واټساپ ولیکئ. ملګرو کله چې تاسو واټساپ ولیکئ، تاسو به واټساپ کله چې هر وخت تاسو انسټال کړی وي، دلته به تاسو ته اپډیټ راړي، تاسو به ویارئ واټساپ اپډیټ کړئ. ګور ملګرو دلته واټ از نیو لاست اپډیټ اون 9 ډسمبر 2019، یعنې په 9 ډسمبر باندې دی اپډیټ وسو، او په دې کې یو نوی سیټینګ هم راغلی ده. نو هغه سیټینګ به زه تاسو درښیم. اول لاره به تاسو واټساپ ته ولاړ سئ، خپل واټساپ به اپډیټ کړئ. کله چې تاسو خپل واټساپ اپډیټ کړئ، بیا به تاسو راسئ د هغه رقم په خپل موبایل کې به واټساپ اکاونټ خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو په خپل موبایل کې واټساپ اکاونټ خلاص کړئ، بیا به د هغه رقم ملګرو تاسو په دا درې ډاټه نښان باندې به کلیک وکړئ، او د هغه رقم به سیټینګ ته ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو سیټینګ ته ولاړاست، بیا به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ په پریویسي باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په پریویسي باندې کلیک وکړئ، تاسو به لاندې ولاړ سئ. ګور ملګرو دلته تاسو یو بل اپشن درکړی ده، له مخې خالي لایو لوکیشن او بلاک کنټیکټ ټولو. اوس دلته یو بل اپشن راځي ګروپ. ملګرو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو هر څوک په ګروپ کې اډوي، نو هغه به دلته تاسو په ایوری ون باندې دروئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یو سړی دې ما په ګروپ کې اډ کړي، نور خلک دې ما نسي اډوئ، یعنې فالتو خلک دې ما نسي اډوئ. که هر یو زما نمبر پیدا کړي او هغه ما په ګروپ کې اډوي، هغه دې ما نسي اډوئ، نو هغه به بیا تاسو څنګه کوئ؟ نو ملګرو د دې لپاره به تاسو په دا ګروپ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ګروپ باندې کلیک وکړئ، وایي هو کین اډ می ټو ګروپ. ملګرو کله چې تاسو ایوری ون ووایي، هر یو به تاسو په ګروپ کې اډولی سي، هر چا سره چې تاسو نمبران مای کنټینټس. ملګرو کله چې هم تاسو سره د چا نمبران وي، یعنې ستاسو د هر چا نمبران سیو کړي وي، هغه به تاسو په دغه کې اډوی سي په ګروپ کې، بل یو به تاسو نسي اډوئ. او د هغه رقم مای کنټینټس ایکسپورټ دغه څه ده ایکسپیکټ څه ده. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به بیا تاسو خپله نمبران وښایاست چې دا سړی دې ما په ګروپ کې اډ کړي، دا سړی دې ما په ګروپ کې اډ کړي، دا سړی دې ما په ګروپ کې اډ کړي، او دا سړی دې ما په ګروپ کې اډ کړي. بل څوک دې ما نسي اډوئ، یعنې دغه څلور خلک دې ما په ګروپ کې اډوی سي، نور خلک مې نسي اډوئ. نو تاسو په دې باندې ټک مارک شان ولګوئ. اوس به خالي دغه څلور خلک تاسو په ګروپ کې اډوی سي، بل څوک به دې نسي اډولی، یعنې تاسو بل څوک ګروپ ته نسي ور اچولی. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ یې ده، باید هر یو په خپل موبایل کې خامخا وکړي، ځکه هر یو غواړي چې تاسو په ګروپ کې اډ کړي او تاسو ته زیات ګروپان راځي، تاسو فعالیږئ له هغه څخه. نو په دغه ذریعه سره اوس تاسو د خپل ګروپ کنټرولېدا هم کوی سي چې بل څوک تاسو په ګروپ کې نه کړي اډ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ یې ورچولې ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.